دویم حدیث امام ترمذی ذکر کړی دی او امام بخاری لږ مختصر امام ابن ماجه ترمذی ابن ماجه الګ تفصیلا نقل کړی دی من عاد مریضا فهو في خرافة الجنة او بازی روایتونه کې فی خرفة الجنة چا چې د بیمار تپوس کو دا د جنت میوه راټولې میوه د جنت میوه راټولې او چې کله ته حاضر شي غمرت الرحمه رحمت پټ کی او کله سبا پټیم کې او سبا پټیم کې 70,000 ملائکه د بیګا پوری استغفار غواړي او کله بیګا پټیم کې تاسو ته وی سحر پوری 70 ملائک 70,000 ملائک استغفار غواړي دا د مریض دغه د تاسو ثواب دی نن منګ دغه شینم خراب کړو د ثوابونو ټول تباہ او برباد کړو نن منګ چې چاته پوسټ زو خاص کر زنانا خپل چې کوم جدا ګورنمنت ته خپل یو جدا صوبره د زنانو هغه نه مطمئن کی په خبره باندې ز خپل ذمہ فارغ ومه زنانو دغه ثوابونه زمنګ تباہ او برباد کړو ځایک له زمنګ په د غلط نیت په وجبانه دي رسمونه په وجبانه زنانو وي زبته پوسټ زما مال بچینی راوړي مال به پروت راوړي نو زبته تاسو لازمه انت چلال چې غریب په دی باندې پیمانه چې دا ولې تاسو لراتله دا به زمانه بیرته جوړه غواړي بیرته بل جوړه ورکه یا ثواب لال تباہ او برباد دغه سب تکلیف او چې تتلې وی او تتلې ویلتا ولته تا تاسو کړه وی صرف ایو پهلې چې ریس کړه وی پهلې چې ریس کړه او بس راوته وی دي یو بل وجدا زنانه ولې دا غواړي تاسو پته شته دا ولې دا غواړي چې زما جوړه واړم زما پروت وړم او زما پلان شوړم هغه تلس منټو 15 منټه نه ساري ما تاسو له زنانه له ګورنمنت ته ایزاله قوانین دي دا قوانینو تحت دا زنانه چلیږي هغه څه کوي هغه بسار ملاړ شي ما خام برازي نو سار کې دې سیو چی سره خط چرګان مرغان وخوري بیا دې غرمه کې سیو خپ خوراکونه مراکونه سکاکونه وکي هغه پروت پتا پسې زار کړی نه کنه قسم دې کپری دي پری دي نه ما خام دې برازي او چې خاونه توي خاص په 2 منټه لور سم نو لہذا خلک په تاسو باندې راګنه مزه تاسو د بیماری سوچاته ویم نه اکثر خلک ځان پټ ساتي څوک را نشي مصیبت کې مبتلا کوي ورشه صرف یو 10 منټه کېنا یو پاو سات کېنا کې په لچې را باندې وس کو ډیره خره کنه را پاس ستا مقصد څه شری ستا چې مقصد دې بری تاسو کې سارو ټی مقصد دا او کنه 70,000 ملائکه استغفار غوښتل ستا مقصد دی خبره مخوخه د زنانو د ګورنمنت دغه مقصد دار چې موږ با روټي ووټي خورو ثواب باندې موږ سکو دغه مقصد دی او ان شاء الله موږ نارینه بس کو موږ به زموږ ثواب مقصد دی زموږ ثواب مقصد دی لہذا دا ته پوسره مو پوسونه په دې کې تکلفات او کار ما اخلي موږ نن د تاسو ته محروم په دقه وجبان دیو زموږ په ژوند کې تنګي په دې وجبان راغلي دا د بیمار تاسو په اړه سره من کوو او هغه مرته الله وی ولې مشکل جوړی کنه د بیمار تاسو لزید الله بندگان او یا سره ملائک ځان ته څوي او یا سره ملائک سره لپاره استغفار دلته غراشي مشکل باندې راغلي ای مولوی سي لګه دعا وکړه د مولوی سي دعا ډېر حق قبلي کړ ملائکه دعا حق قبليږي 70,000 ملائک استغفار غواړي ستاره لپاره